السلام علیکم دوستانو، خدیدو کی چټول بار روغ جوړی. دوستانو نن در سره یو ډیره عبرتناکه کیسه شریکوم. کیسه د دې په باره کې ده چې آیا ښځې د رښتیا کمکلي وي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو سره دا کیسه شیر کم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې عبرتناکې کیسې د ټولو ناول تاسو ته در ورسي. دوستانو وایي آیا ښځې د رښتیا کمکلي وي. سحر وختي را پاسي د ټولو نه اول مونځ وکړي. د مونځ نه پس کچن ته لاړ شي، په اور باندې چې کېږدي. د چیو نه پس ماشومان هم مونځ له راپاسئ. چې ماشومان مونځ وکړي نو د سکول د تیاري دپاره وله چې او روټۍ هم پخې د هغې نه پس وله بیګ هم تیار کړي. ماشومان یې لا سکول ته استولی نه وي چې لیورې هم یونیورسټي ته ځي. هغه ورته هم وایي چې بابي ما دپاره هم ناشته. د هغه دپاره زر زر یو انډه او پراټه پخه کی چې په دې کې انګور راپاسي. انګوري انسټیټیوټ ته ځي. انګور ورته هم وایي چې بابي ما دپاره هم ناشته. د انګور ناشتې لا پخه کړي نه وي چې په دې کې خاون هم د دیاړۍ دپاره راپاسي چې هغه هم مزدورۍ دپاره ځي. خاون دپاره هم زر زر ناشته تیاره کی. خپله ناشته ترې نه هېروي خو د دی غم وکي. په دې کې د ماشومانو د سکول گاډی راشي، ماشومان هم لاړ شي، لیورې هم لاړ شي، انګورې هم لاړ شي او 9 بجې شي خاونې هم لاړ شي. دا د ټیبل نه ټول د ناشتې لوښي راغونډ کی او نوکره هم راشي. نوکر ورسره هم د کور نور کارونه هم وکي او لوښي ورسره هم ووینځي. چې څنګه یې نوکره د کور نه لاړه شي نو په دې کې د خاون خور او ورسره بچي هم راشي. د هغې د میلمستیا دپاره هم ناشته تیاره کی چې هغې ناشته وکړي. نو په دې کې 12 بجې شي. چې 12 بجې شي نو سخر خواښې ورته اواز وکړي چې روټۍ پخه کا مونږ وږي شوي یو. میلمانه فارغه کی د هغې د ناشتې لوښي لا د ټیبل نه نیو چت کړي چې خواښې او سخر ورته وایي چې روټۍ پخه کا مونږه وږي یو. چې څنګه روټۍ پخول شروع کی په دې کې ماشومان هم د سکول نه راشي چې هغې کپړې بدلې کی نو هغې ته هم روټۍ کیدي. سخر خواښې ته هم روټۍ کیدي. هغه لوښي لا نیو چت کړي چې په دې کې انګور هم د انسټیټیوټ نه راشي. د هغې لوښي لا نیو چت کړي چې په دې کې لیور هم د یونیورسټي نه راشي. د هغه لوښي لا نیو چت کړي چې 3 بجې شي او خاونې هم د دیاړۍ نه راشي. هغه هم ډیر زیات اوږې وي. خاون ورته وایي چې اوږې شوی یم روټۍ واچو. چې هغه ته روټۍ واچي. د دې ټولې ورځ دوران کې دې پخپله سکه هم نوي کړي. خاون ورته وایي چې راځه ته هم وخوره. چې خاون سره کینی نو په سترګو کې اوښکې راشي. خاون ورته وایي چې ولې. خاون ته د خپل کور عزت ساتلو دپاره هیڅ هم ونه وایي او هر څه په زړه باندې تیر کی. دوستانو د هر چا د کور روټین به دارنګې نه وي خو د ډیرو خلکو د کور روټین دارنګې وي. نو دوستانو ښځې کمکلي نه وي. هغه د خپل خاون او د خپلې خرګنۍ او د خپل بچو خدمت کوي او هغه دا امید ساتي چې یو ورځ به زما بچي لوی شي او هغوی به زما خدمت کوي. نو زه هغې خلکو ته دا خواست کوم چې چا ودونه کړي هغوی د خپلو ښځو سره بدسلوکي نه کوي او خپل خور او مور ته دې وایي چې زما ښځې سره دې ښه پوره مرسته کوي. چې لور او خور د بل کور وي نو موږ له پکار دي چې موږ هغوی د خپلې لور په رنګې او خپلې خور په رنګې وګڼو او د هغوی ښه پوره خدمت وکړو. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه عبرت والي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان تیر کی. دوستانو